یا لا لا خالقا یا لا لا خالقا ستا په قدرت باندې گوا دی عالمون الله تعالی یا لا لا خالقا د ژوند لار ستا په قدرت باندې گوا دی عالمون الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دا ده چې ملائکې په غیب باندې نه پوهیږي، لکه څنګه چې الله رب العزت د خپل ذات په اعتبار سره وحده لا شریک دی، همدغه شان الله رب العزت د خپلو صفاتو په اعتبار سره وحده لا شریک دی. کما صفات چې الله رب العزت لره ثابت دي، د دغسې صفاتونو یو صفت هم د کائناتو په هیڅ یو فرد کې موجود نه دی. یو صفت د الله دا دی چې الله عالم الغیب دی. خو غیب ذاتی د الله صفت دی، نه ملائک، نه جنیات، نه اولیاء، نه پیغمبران، هیڅوک هم په غیب باندې نه پوهیږي. غیب ذاتی هغو ته ثابت نه دی. همدارنګه حاضر او ناظر، یعنی د حاضر او ناظر کېدو صفت دا هم د الله رب العزت صفت دی. انبیا اولیاء هیڅ کله حاضر او ناظر نشي کېدلی. ځینې خلک په دې غلط فهمي کې غورځېدلي دي چې جنیات یا ملائک یا اولیاء یا انبیا په غیبو باندې پوهیږي، او حال ده چې دا عقیده فاسد عقیده ده. په نننۍ خپرونې کې به دا تاسو ته واضح شي چې ملائک په غیب باندې نه پوهیږي. فرشتې او ملائکې د الله رب العزت نورانی مخلوق دي. الله رب العزت ملائکو ته ډیر زیات طاقت او قوت ورکړی، څرنګه چې غواړي خپل شکل بدلولی شي او په یو لمحه کې د زرګونو یا د زرهاوو کیلومترو سفر کوي. خو بیا هم هغوی په غیب باندې نه پوهیږي. د ځمکې نه تر آسمانه پورې 500 کاله پیاده مزل دی. همدارنګه تر دویم آسمانه پورې، تر دریم آسمانه پورې. خو جبرائیل علیه السلام به په یو ورځ کې څو واره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راته. الله دومره طاقت ورکړی، خو سره د دومره طاقت هغه بیا هم په غیب باندې نه پوهیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې یو ځل جبرائیل امین خپل قوت بیان که چې ما ته الله رب العزت دومره قوت را کړی چې کله الله ما ته ویلي چې د لوط قوم تباه کړه، نو ما د خپلې وړې ګوتې په 4مې حصې باندې هغه کلی اوچت که تر آسمانه پورې، او بیرته مې چپه او ولټه په ځمکه باندې راوغورځوه. الله دومره توان ورکړی، خو بیا هم په غیب باندې هغوی نه پوهیږي. نو الله رب العزت چې ملائکو ته دومره قوت او توان ورکړی، ځینې جاهلانو د ملکو عبادت شروع که، او دا به ویلې چې الملائکة بنات الله، نعوذ بالله، فرشتې د الله رب العزت لوڼې او لورګانې دي. د ملائکو به عبادت کوه، او چې کله د آخرت ورځ شي، نو الله رب العزت به ټول را جمع کړي. ویوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکة اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. الله رب العزت به ټول مخلوق د حشر په میدان کې را جمع کړي، او فرشتو ته به ووایي چې آیا دې خلکو ستاسو عبادت کوه؟ فرشتې به ورته ووایي قالو سبحانک انت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن. فرشتې به عرض وکړي الله ستا ذات خو د شریکانو نه پاک دی، زموږ تعلق خو ستا سره دی، د دوی سره مو هیڅ تعلق نشته. دوی به په حقیقت کې د شیطان عبادت کوه او د شیطان خبره به منله. نو هغه جاهلانو به د ملائکو عبادت کوه، او په دې عقیده به ول چې ملائکې په غیب باندې پوهیږي، او حال دا چې په غیب باندې نه پوهیږي. غیب ذاتي د الله صفت دی، د الله خاصه ده. لومبنی دلیل د الله رب العزت د کلام نه.
کله چې الله رب العزت اراده د خلقت د آدم علیه السلام وکړه چې آدم علیه السلام پیدا کړي، نو الله رب العزت د ملائکو په مجلس کې دا وویلې چې انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په ځمکه کې یو خلیفه او یو نایب پیدا کوونکی یم. نو ملائکو ورته ویل اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، آیا ته پیدا کوې په ځمکه کې هغه څوک چې هغه په ځمکه کې فساد کوي او په ځمکه کې وینې تویوي؟ د فرشتو د دې خبرو اوریدو سره اول الله رب العزت مختصر شان حاکمانه جواب ورکه چې انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهیږم په هغه شي چې تاسو نه پوهیږئ. د آدم علیه السلام او د هغه د اولاد په پیدا کولو کې چې کوم حکمتونه او رازونه پټ پراته دي په هغې زه عالم یم، تاسو ته علم نشته. نو کله چې الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا که، نو بیا الله رب العزت د ملائکو د پوهولو لپاره حکیمانه جواب ورکه چې د کائناتو د ټولو څیزونو نومونه الله رب العزت آدم علیه السلام ته وښودل چې د هغې د یادولو او پوهېدلو صلاحیت په آدم کې و او په ملائکو کې نه و. آدم علیه السلام ته یاد شول او ملائکو ته یاد نشول. الله رب العزت د کائناتو د ټولو څیزونو نومونه آدم علیه السلام ته هم ورښودل، ملکو ته هم، خو په آدم علیه السلام کې د یادولو او د پوهېدلو صلاحیت موجود و، هغه یاد کړل. په ملائکو کې د پوهېدلو او د یادولو صلاحیت نه و، هغو یاد نه کړل. نو بیا آدم علیه السلام ته چې کله یاد شول، الله رب العزت ملکو ته ویلې انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، ما ته د هغه څیزونو نومونه وښایئ که تاسو رښتوني یاست. الله ملکو ته ویلې. نو ملائکو ټولو په یو آواز سره جواب ورکه، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. پاک دی ذات ستا، موږ ته خو هغه خبره معلومه وي کومه چې تا موږ ته راښودلې وي، د دې څیزونو نومونه خو موږ ته معلوم نه دي، دا زموږ د علم نه بهر دي. نو چې کله ملائکو دا جواب ورکه، نو الله رب العزت آدم علیه السلام ته وفرمیل انبئهم باسمائهم، ای آدمه دوی ته د څیزونو نومونه وښیه. نو آدم علیه السلام ملائکو ته هغه نومونه فورا واورول، ټول یې ورښودل. وروسته د دې الله رب العزت ملائکو ته وفرمیل الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، آیا ما تاسو ته دا نه وفرمیلی چې بېشکه ما ته علم دی د آسمانونو او د ځمکو د پټو څیزونو، او هغه کوم چې تاسو ښکاره کوئ او کوم چې تاسو پټوئ د هغې نه زه هم خبر یم. نو به هر حال قدرمنو اوریدونکو، که فرشتو ته او ملائکو ته د کائناتو د ذرې علم حاصل وای او هغوی په غیب باندې پوهېدلی، نو کومه پوښتنه چې الله د دوی نه کړې وه، انبئوني باسماء هؤلاء، د دې څیزونو نومونه ما ته بیان کړي، نو ملائکو به ورته ټول نومونه ویلي وای. خو معلومیږي چې ملائکې په غیب باندې نه پوهیږي. د الله رب العزت د دې کلام نه معلوم شو چې ملائکې په غیب باندې نه پوهیږي. الله ته وایي لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نو غیب ذاتي د الله صفت دی، ملکه چیرته په غیب نه پوهیږي. دویم دلیل، جبرائیل امین یو ورځ د محمد رسول الله په خدمت کې حاضر په انساني شکل کې، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مختلفې پوښتنې وکړي، د ایمان په باره کې، د اسلام په باره کې، د احسان په باره کې. نو هره پوښتنه به چې جبرائیل علیه السلام کوله، رسول الله به ډیر په تفصیل سره جواب ورکوه. په آخر کې جبرائیل امین دا پوښتنه وکړه مته الساعة یا رسول الله، ای د الله پیغمبره ما ته ووایه چې قیامت به کله راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ما المسؤول عنها باعلم من السائل، د چا نه چې پوښتنه شوې ده هغه د قیامت په باره کې د سوال کوونکي نه زیات نه پوهیږي. تا خو زما نه پوښتنه وکړه، سوال کوونکی خو ته یې، زه ستا نه په دې باره کې ډېر عالم نه یم، لکه څنګه چې ته نه پوهیږې په غیب باندې چې قیامت کله دی، همدارنګه زه هم نه پوهیږم. ما المسؤول عنها باعلم من السائل، مسؤول عنها چې زه یم ډېر عالم نه دی د سائل نه چې ته یې، لکه څنګه چې ته په غیب باندې نه پوهیږې چې قیامت کله دی، همدارنګه زه هم نه پوهیږم. محدثینو د دې حدیث په شرحه کې لیکلي چې یو ځل عیسی علیه السلام د جبرائیل امین نه همدغه پوښتنه کړې وه چې قیامت به کله راځي. نو جبرائیل امین عیسی علیه السلام ته دا جواب ورکړی چې ما المسؤول عنها باعلم من السائل،
مسئول عنها چې زه یم یعنې جبرائیل ورته ویل عیسی علیه السلام ته د ستا نه ډېر عالم نه دی لکه څنګه چې ته نه پوهېږې چې قیامت کله دی همدارنګه زه هم نه پوهېږم. به هر حال د دې حدیث نه دومره خبره یقیني واضح شوه چې ملائکې په غیب باندې نه پوهېږي. که ملائکې په غیب باندې پوهېدلی نو د فرشتو سردار جبرائیل امین به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي وای چې قیامت کله دی، یا به د پیغمبر نه هېڅکله پوښتنه نه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فرشتو ته صرف دومره علم دی چې قیامت به د جمعې په ورځ وي، نو هیڅ یوه مقربه فرشته نشته دی چې د جمعې په ورځې د قیامت د ویرې نه په هغه باندې لرزن راځي او ویریږي نه، داسې نه چې په دې ورځ کې قیامت نه وي. نو معلومیږي چې ملائکې په غیب باندې نه پوهېږي. نو که هغه په غیب پوهېدلی بیا د پیغمبر نه ولې پوښتنه کوله؟ قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. هر څه ګوا په دې ګویان دي چې تا احد 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 ټول به فنا شي که هر څه دي ته به همیشه ابد ابدي. یا الله الله خالقه، یا الله الله خالقه، ستا حقیقت ته رسېدی نشي عقلونه. الله تعالی یا الله الله خالقه، یا الله الله خالقه، ستا په قدرت باندې ګواه دي عالمونه. الله تعالی. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو ملائکې په علم غیب باندې نه پوهېږي. غیب ذاتي د الله صفت دی. دریم دلیل، یو سړی د دواړو جهانو سردار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه چې د الله رسوله ما ته وښیه چې د ځمکې په مخ د ټولو حصو کې غوره حصه کومه یوه ده؟ همدارنګه بدترینه حصه په ټولو ځمکه کې کومه حصه ده؟ یعنې د ځمکې په سر ښه ځای کومه ځایونه دي او بد ځای کومه ځایونه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته وفرمیل چې ما ته معلومه نه ده چې جبرائیل امین راشي زه به د هغه نه پوښتنه وکړم. جبرائیل نه به زه پوښتنه وکړم چې په ځمکه کې بهترینه حصه کومه ده او بدترینه حصه کومه یوه ده؟ وروسته د هغه به زه تا ته ځواب درکړم. نو کله چې جبرائیل علیه الصلاة وسلام راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې ای جبرائیله، په ځمکه کې بهترینه او غوره حصه کومه یوه ده او بدترینه او خرابه حصه کومه یوه ده؟ جبرائیل علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل چې ما ته هم معلومه نه ده. د الله رسوله دا خبره خو ما ته هم معلومه نه ده. زه به د الله نه پوښتنه وکړم نو را به شم تا به هم خبر کړم. نو جبرائیل امین د الله رب العزت په دربار کې حاضریږي او د الله رب العزت نه سوال کوي چې یا الله، په ټوله ځمکه کې بهترینه حصه کومه یوه ده او بدترینه حصه کومه یوه ده؟ نو د الله رب العزت له طرفه جبرائیل امین ته ځواب ورکول کیږي چې د ځمکې په ټولو حصو کې غوره حصه د جماعتونو ځمکې دي په کوم ځای کې مسجد وي، او بدترینه حصه په ټولو ځمکه کې هغه بازارونه دي. نو تاسو ګورئ چې سائل راځي د رسول الله نه پوښتنه کوي. رسول الله ورته وایي زه نه پوهېږم تر څو چې د جبرائیل نه پوښتنه وکړم. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرائیل نه پوښتنه کوي، جبرائیل ورته وایي زه نه پوهېږم تر څو چې د الله نه سوال ونه کړم. نو که جبرائیل امین چې سردار د ملکو د هغه په غیب باندې پوهېدله، نو رسول الله ته به یې ځواب ورکړی وی. حاجت دې ته نه و چې د الله نه یې پوښتنه کړې وی. که هغه په غیب پوهېدلی چې د ځمکې بهترینه حصه کومه یوه ده او بهترینه کومه ده، نو رسول الله ته به یې ځواب ویلی وی. نو معلومیږي چې هغه په غیب نه پوهېږي. شیخ سعدی په دې هکله عجیب شعر ویلی دی. هغه فرمایی علم غیب کس نمیداند به جز پروردگار. علم غیب کس نمیداند به جز پروردگار. هر کسی گوید که میدانم از او باور مدار.
شیخ سعدي وایي غیر د الله نه بل څوک په علم غیب باندې نه پوهیږي. غیب ذاتي د الله صفت دی. که هر چا تا ته ویلې چې زه په غیب باندې پوهیږم، د هغه نه ته یقین مه ساته هیڅکله. مصطفی هرگز نگفت تا نگفت جبرائیل. مصطفی هرگز نگفت تا نگفت جبرائیل. مصطفی یعنی محمد رسول الله هغه سړي ته ځواب ورنکه تر څو چې د جبرائیل نه پوښتنه ونه کړه. جبرائیلش هم نگفت تا نگفت کردگار. جبرائیل نه چې رسول الله پوښتنه وکړه نو جبرائیل هم ځواب ورنکه تر څو چې جبرائیل د الله نه پوښتنه ونه کړه. نو معلومیږي چې په غیب باندې ملائکې نه پوهیږي. نو علم غیب د الله صفت دی او څوک چې د غیب د پوهېدلو دعوه کوي په هغه باندې بلکل تاسو اعتماد مه کوئ. آیا چې ملک د الله دومره مقرب مخلوق دی چې الله دومره توان او قدرت هم ورکړی هغه په غیب نه پوهیږي؟ آیا تاسو راته وایئ چې تعویزګر به په غیب پوهیږي؟ فالبین و کفشناس په غیب باندې پوهیږي چې تاسو هغه که ورځئ کتاب درته خلاصوي او د عاقبت نه خبرې کوي، او کله چې ستاسو لاس ګوري تاسو ته ستاسو د عاقبت خبرې کوي، هغه په غیب پوهیږي؟ یا ځینې رواجونه دا هم دي چې ځینې تعویزګر یا ځینې ښځې دا پیدا شوي چې ورک څیزونه پیدا کوي. ملک په غیب باندې نه پوهیږي چې الله دومره توان او قدرت ورکړی. ته پوهیږې په غیب؟ نه، غیب د الله صفت دی. هیڅکله په دې خلکو باندې عقیدې مه ساتئ، دا مزخرف دي. د الله د دین نه اوښتي دي. څوک چې د غیب دعوه کوي هغه کافر دی، هغه مسلمان نه دی. راشئ د الله د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې ژوند تیر کړئ تر څو چې الله رب العزت عزت د دنیا او د آخرت ستاسو په برخه کړي. د دین په نامه د اسلام په نامه نن خلک غلطې استفادې کوي او خلکو عقیدې فاسدې او خرابې کړي. الله دې موږ ته هدایت وکړي. بل دلیل د معراج په شپه کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل امین سره وخوته طرف د آسمانونو، نو هرې دروازې ته به چې جبرائیل امین سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېده نو دروازه به یې وډبوله. کم پیردار چې د الله له طرفه په هغې دروازه کې مقرر ول نو هغې به ورته آواز وکړه من انت و من معک. ته څوک او تا سره څوک دی؟ نو جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام به ځواب ورکړه چې زه جبرائیل یم او ما سره محمد رسول الله دی. نو د دروازې دربان به دوباره سوال کوه چې آیا دی راغوښتل شوی دی او که نه؟ نو جبرائیل علیه الصلاة والسلام به ځواب ورکړه چې بلې دا د الله له طرفه راغوښتل شوی دی. نو تاسو ګورئ چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام د آسمان هرې دروازې ته ورځي. چې کله د آسمان ورډبوي نو هغه ملکه چې د الله له طرفه هلته دروازبان یا پیرداره مقرره ده نو هغه ورته وایي من انت و من معک. ته څوک او تا سره څوک دی؟ جبرائیل ورته وایي چې زه جبرائیل یم او ما سره رسول الله دی. بیا ترې پوښتنه کوي چې آیا دا غوښتل شوی او که نه دی؟ جبرائیل ورته وایي هو غوښتل شوی. نو هغه ملک که په غیب باندې پوهېدلی نو ولې به د جبرائیل نه پوښتنه کوله چې ته څوک او تا سره څوک دی؟ او دا پوښتنه به یې هیڅکله هم به کولی چې آیا دا غوښتل شوی که نه دی شوی؟ نو چې کله هغوی دا پوښتنه کوي چې من انت و من معک، ته څوک او تا سره څوک دی او آیا دا غوښتل شوی او که نه، د دې نه معلومیږي چې ملائکې په علم غیب باندې نه پوهیږي. غیب ذاتي د الله صفت دی، په دې باندې بل څوک نه پوهیږي. او که څوک تاسو ته دا دعوه کوي چې زه په دې باندې پوهیږم، اصلا په هغو باندې عقیده مه ساتئ. په ځانګړې توګه چې دا کوم جادوګر یا کاهن، فالبین او کفشناس دي په دیو باندې د سره عقیده مه ساتئ، ځکه دا خلک دي چې د خلکو عقیدې فاسدې کړي، خلک یې په هلاکت او په بدبختي کې وغورځول. رسول الله په یو حدیث کې فرمایي من اتی کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. څوک چې کاهن څخه ورشي، دغه فالبین، کفشناس، رمل انداز یا جادوګر اوسکه کومه خبره چې هغوی ورته وکړي او دا یې رښتینې وګڼي، دا پې تصدیق وکړي، نو کوم کتاب چې په محمد رسول الله باندې نازل شوی چې قرآن دی، دا سړی په هغه کافر شي. دا خو لا پرېږده، په ماضي ورتګ سره چې تاسو اوسکه ورشئ، کومه خبرې چې هغه تاسو ته کوي
هغه باندې تصدیق ونه کړئ هغه رښتینې ونه ګڼئ 40 ورځې ستاسو لمونځ د الله رب العزت په دربار کې نه قبلیږي لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ویناو کې د عراف او د کاهن لفظ ذکر کړی نو قدرمنو اوریدونکو عقیده د مسلمان د ټولو اعمالو بنیان او اساس او بنسټ دی چې کله عقیده سالمه عقیده وي په هغه کې خرافات نه وي په هغه کې شرکیات نه وي نو نیک اعمال چې څومره تاسو په دې باندې بنا کوئ هغه به د الله رب العزت په دربار کې قبلیږي او که عقیده خرافاتي وي شرکي عقیده وي نو چونکه بنسټ خراب دی اساس خراب دی څومره نیک اعمال چې وروسته د دې نه کیږي هغه د الله په دربار کې قبول نه بلکې هغه مردود دي نو غیب د الله صفت دی غیب ذاتي د الله صفت دی ملک یې پرې نه پوهیږي نو چې آله ملک سره د دومره قدرت سره د دومره توان چې الله ورکړی هغه پرې نه پوهیږي کفشناس یا تعویزګر یا جادوګر او یا رام الانداز دوی پرې پوهیږي یا فلبین پرې پوهیږي نه نه د پیر پې پوهیږي او نه د تعویزګر پې پوهیږي غیب ذاتي د الله صفت دی مسئله د اخبار عن الغیب چې انبیا علیهم الصلاة والسلام اولیاو ته یا په ذریعې د وحی انبیاو ته په ذریعې د الهام و کرامت اولیاو ته دا ثابت د دې نه څوک انکار نشي کولی خو غیب ذاتي د الله صفت دی دا د الله خاصه ده په دې باندې بل څوک نه پوهیږي انشاءالله په بلې خپرونې کې به دا واورئ چې جنیات سره د دومره توان او قدرت چې الله هغوی ته ورکړی هغوی هم په علم غیب باندې نه پوهیږي نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه ښاد او بریالي او کامیابه اوسئ ستا معرفت څرګند عیان دی ځمکه اسمان په بحر و بر کې که نظر وکړي عاقلان ټول په هره پاڼه د شجر کې یا الله خالقه یا الله خالقه ستا د عرفان پکې پراته دي دفترونه الله تعالی یا الله خالقه یا په قدرت باندې گواه دي عالمونه الله تعالی ستا په قدرت خاوند خدایا وینم را جمع شي صحابه د رحمت ساس کې ترې وریږي سمع غرونه کړي سرابه یا الله خالقه یا الله خالقه څومره ښکاري سپېرې ځمکې شي باغونه الله تعالی یا الله خالقه یا الله خالقه ستا په قدرت باندې ګواه دي عالمونه الله تعالی څوک چې مین شي ستا په مینه شي ستا په عشق ناقراره د مینې اور ورته گلزار شي نکړي خطر له کوم غیاره یا الله خالقه یا الله خالقه خلیل خو زکه ستا په دین کړل غیرتونه الله تعالی یا الله خالقه یا الله خالقه ستا په قدرت باندې ګواه دي عالمونه الله تعالی یم کاسی ډیر ګنهګار زه تمی مولا رحیم ودود کړه مغفرت اسی شریف تا زدی بندا تمی معبود یا الله خالقه یا الله خالقه
تمکړه محود ټول عمر ګناهونه الله تعالی یا الله الله خالق یا الله الله خالق ستا په قدرت باندې گواه دي عالمونه الله تعالی یا الله الله خالق یا الله الله خالق ستا په قدرت باندې گواه دي عالمونه